د واده نه پس چې د ښځې او خاوند ترمنځ کومې ضروري خبرې وي او یا د ځینو خبرو په منځ کې تنازعه پیدا کیږي نو دغسې صورتحال به څنګه کنټرول کول شي. قدرمنو، نن په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر ضروری معلومات شریکوم. که په دې خبرو باندې ښځه او خاوند عمل وکړي نو یقینا چې ډیر ښه ژوند به وکړی شي. لومړی خبره دا چې کله هم د ښځې او خاوند ترمنځ تنازعه راشي نو پکار ده چې د څه وخت لپاره دواړه خاموش شي او سړی د څه وخت لپاره د کمرې نه بهر وځي یا ښځه بهر وځي او په دې سره هغوی خپل مازغه یخ کړي. دویم دا چې که د ښځې او خاوند ترمنځ جګړه وشي نو ښځې خاوند ته پکار دي چې یو بل سره د مقابلې کولو نه پرهیز وکړي، ځکه چې د ښځې خاوند رشته چې ده د یو ټیم صورت لري او چې کله هم د یو بل خلاف شي، مقابله شروع شي، نو بیا یې حل راویستل ډېر مشکل وي. د دې وجې نه پکار ده چې دوی دواړه په شریکه د یو ټیم غوندې حصه جوړه شي. ذمهواري دریم نمبر خبره چې ده هغه د ذمهوارۍ ده. د ښځې او خاوند ترمنځ چې په اکثرو خبرو باندې تنازع وي په هغې کې یوه ذمهواري هم ده. د دې باره کې هم پکار ده چې سړی خپله ذمهواري وپېژني، د خپلې ښځې د خپلو بچو حق په صحیح طریقې سره ادا کول شروع کړي، ځکه چې زیاتې کورنۍ په دې وجه باندې هم په مشکلاتو کې دي چې خاوندان یې کار روزګار نه کوي. او څلورم دا چې د تنازعې اصلي وجه معلومول پکار دي چې جګړه په څه ده، د هغه خبرې جایزه اخیستل پکار دي او دا کوشش کول پکار دي چې د دغه کار نه یا د دغه بد اخلاقۍ نه کومه چې دوی ترمنځ راغلي ده د هغې نه ځان وباسي او بیا دپاره دوی داسې کارونه کړي. نو درنو دوستانو، دا معلومات د دې په باره کې وو چې د ښځې او خاوند ترمنځ چې کوم مشکلات راپېښېږي، کوم مسایل راپېښېږي، نو د هغې نه څنګه خلاصې ومومي چې دوی ترمنځ راغلي د هغې نه ځان وباسي او بیا دپاره دوی داسې کارونه کړي. نو درنو دوستانو، دا معلومات د دې په باره کې وو چې د ښځې او خاوند ترمنځ چې کوم مشکلات راپېښېږي، کوم مسایل راپېښېږي، نو د هغې نه څنګه خلاصې ومومي یا د هغې نه څنګه خپل ځانونه